وعنه رضي الله عنه يعني دام عبد الله بن مسعود رضي حديث ده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم دا خبر کړی ده يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام دا قیامت ورځ به جهنم راوستي شي یا راوړی شي او هغه ته به یا زر زنجیرونه لګیدلي بیا مخکې حدیث وره مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها او د هر زنجیر سره به او یا زر ملائکه راکاږي به رواه مسلم دا حدیث امام مسلم راوړی یره پکار ده چې دومره غټ جهنم او یا زر زنجیرونه هغه ته دي او هر زنجیر دا او یا زر ملائکه پر از ملائکه څومره زورور مخلوق ته چې او یا زر ملائکه یو زنجیر پورې ختینه دا بسنګ زنجیري او به د جهنم څنګه جهنمي انسان پزله کې یره راشي دي شنه چې زما زه په دغه غټ جهنم کې دغه نه باندې حدیث راوړی دی وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمان بن بشير ما رسول الله دا خبر اوریدلی ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه تقامت ورځ باندې په جهنميانو کې د ټولونه کم عذاب ور انسان هغه دی چې بالکل به کم عذاب ته په جهنم کې ملويږي هغه دی لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه هغه انسان چې داغه د خپل لاندې بس کروټي کې خو دې شي سکروټي او د دې سکروټو د لاسه د دماغ به خوټ کی یو حدیث کې راځي دته به جهنم بیزار واچي رب العالمین یو حدیث کې راځي وې د دماغ به دې څه خوټ کیږي لکه کټوي چې خوټ کی او دا به ټول نو کمزوري عذاب واري ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا وېدا سړی به رسول الله صلی الله علیه وسلم وې د دې سړي په د ګماني چې په جهنم کې سخت عذاب زمایي حالانکه په حقیقت کې به ټول نه کم عذاب ده متفقون علیه حدیث امام بخاری او مسلم راوړی دین یې نه پکار چې کم عذاب ولدا حال نه چې کوم به سخت عذاب یې راغوي وسحال چې عمر الاسد سوچږي چې سړی جهنم ته ورېز بالله میشره بارلا او د میشه د بار د خپلانی د غسکروټي پرتی او د پیزر په پوکړی د ور او دغه د لسه د دماغ خټ کی د میشه د بار خطرناک عذاب دی انسان په ځل کې یره پیدا شي چې یره پیدا شي نو سره زور ورکی اعمال له زور ورکی او ځان د دنیا نه لري او ځان د ګناهونو نه او د شریعت نه فرمانی نه به ځان لري ساتي دغه نه باندې حدیث راوړی وعن سمره ابن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خبر کړی ده منهم من تاخذه النار الى كعبيه بس کسانو په جهنم کې چی ولعیاذ بالله د جهنم د ور چې د بر دوی د خپودي ګټو تر راشي دی پړکو پوری به ده ور راشي ومنهم من تاخذه الى ركبتيه او د بازو کسانو به د ور کم چې تر راشي د بری زنګنانو تر راشي ومنهم من تاخذه الى حجزته او د بازو کسانو به دی بډي تر راشي بډي پوری به د وري دی وبګدنه ولاړی ومنهم من تاخذه الى الترقوته او باز کسان به دي چې د ور به د غوی مری پوری سره راشي رواه مسلم د حدیث مسلم راوړی دا څنګه چې په جنت کې درجات دي درځم په جهنم کې درکات دي په جنت کې دي شي دي کنه چې د چا درجه لري او چې دي په چا باندې نعمتونه ډیر زیات دي د بلغ کم دي د بل ډیر کم دي ټول یو شان خوني کنه ته څنګه د جهنميانو ټول یو شان نه دي دوی باندې قسم عذابونه دي قسم عذابونه او چرته به تاسو د ګناه کارونه کې کله چې تاسو د صفات مخې ته پراته چې کله تاسو ګناه ته ورنږدې کېږي او د جهنم ته ستړي دي او د تاسو په ځل کې په شرط دی چې د خبر تاسو مخې ته ویریږي دي تاسو به ګناه ونه کوي اسی چې دا خبر تاسو په دماغ کې وس او ان شاء الله تاسو په دماغ کې وي او تاسو مخې ته به همیشه چې هغه انسان چې دغه ټول نه کمزور عذاب د په جهنم کې هغه د بسکروټي کې خو دې شي د ور پیزار به چوري دغه د لاسه دماغ خوټ کیږي چې د انسان په چتون ګناونه کوي دغه نه باندې حدیث راوړی عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی دا يقوم الناس لرب العالمين د قیامت پر ورځ به خلک چاته ودرېږي رب العالمین ته ودرېږي
صرف دا خبره ځان سره یاد ساته ان شاء الله د ستاسو لپاره کافی ده کزړه دی ژوند دیو چې ته بچاته ودرېږي رب العالمین ته ودرېږي حساب وکي کستانو ته سبا ولیدو په اخبار کې ستانو راغلي دی یا په یو لیست کې ستانو راغلي دی یا چرته ټلیفون کو چیرور ته خبرې نه سی چلې هغه پلاني تانی والا وای هغه افسر وای او هغه پوجي وای چې دی به د اتوار پروز منګل راولي د دې سړي بس حالي تاسو یې دی ورکی څه سوچ به خپه به کنه به خپل حالات ته وګوري چې اخر دی پوجي چې زرا غوخته مې د پولیس ما سی چل کړي دی د ځواني نه بده غار سره شروع کی څوک مو وجل نه دی څوک مرکل نه دی چا میلاس نه دی پرې کړي چا سره مې ظلم نه کړ اخر مې ولي ټول صبر دغه کی دا یو مخلوق دی پولیس نو به انسان دی پوجي نو به انسان خو لک زور ور دی لک زور ډیر دی چې کله موږ ته اوس دا ویلې شي چې ګوره تاسو کې به هر سړی رب العالمین ته مخامخ ودري هغه نه په کار چې خپل ارس وګوري چې زه رب العالمین ته ودرېږم هغه زمانه ته پوښتنه کوي ته پوښتنه له جواب پکار دی نو خلق به ولاړ رب العالمین ته حتى يغيب احدهم في رشعه الى انصاف اذنيه ويجيب ولاړ الله ته قیامت پورز او باز کسان به بګیدي شي چې به خپل خلو کې به د غوګونو پورې ډوبي په خلو کې بدن ولاړ متفق علی دا حدیث امام بخاری و مسلم راوړی رشح په عربی کې دغه ته وي خلو ته وي دیو به خپل خلو کې ولاړی او دا شنو حدیث مخه تر روانه کې تفصیل وعن انس رضي الله عنه انس رضي الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه وکړه ما سمعت مثلها قط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه نه وکړي ولا په خطبه کې اخر سوي رسول الله بګی دا خبر وکړه لو تعلمون ما اعلم کچرته دا خبر پته کوم چې ماته معلومی دي لضحكتم قليلا تاسو ډیر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا او تاسو ډیر چړلې وي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا دي سونی به کې رسول الله جنت مورید به کې دي سو جهنم مورید به کې دي سو الله عذاب دي سي قبر نه چغیرات لې دي سي رسول الله د حالات لیدلي نو کدا حالات چې تاسو لیدلې تاسو به جړه ډیره کړې وي او خندا بم لګه کړې وي بیا وی فغطى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوههم وی صحابو په خپل مخونو باندې صادري سره واچولي غری ناس هغه باندې خبري اثر کوي او یریدو په خپل مخونو باندې صادري واچولي او د سرونه چې کته کړو ولهم خنين د دې زاري او د جړه आवाज د دین نه راوته په ټول جمعات کې یو جړه جوړو او د اواز سمته شي هر ځکه جړه جوړل صحابو دي سرونه کته کړی دی او په دې صادرو کې مخونه پټ کړی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی کماته چې خبري معلومه کیده تاسو په توګه تاسو به جړل ډیر وي هغه به جړا شو الله اکبر دا حدیث امام بخاری و مسلم را متفق علیه حدیث ته په بل روایت کې راځي بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم عن اصحابه شيء رسول الله ته صحابه مبارک څخه خبر ورسېده فخطب خطبه وکړه په خطبه کې سوي وعرضت علی الجنه جنت مولدو والنار او جهنم مولدو فلم ارك اليوم في الخير والشر ننجي ما سری دي ما سن دي جنت په شان نعمتونه دمه دي جهنم په شان سخت عذاب څه تمانځي دي ولو تعلمون ما اعلم او ما دې سمالون دي کله تاسو معلوم ویل ضحكتم قليلا تاسو ډېر کم خندلې وي ولا بكيتم كثيرا تاسو ډېر جړلې وي فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد من راوي په صحابو باندې د دین سخت ورځ بلنه وراغله په دغه ورځ هغه باندې کم سخت او کم دا خبر په غوډي چې درنه پرې وته په سوچ کې لاړو ټول چې رسول زموږ د جهنم په شان سخت منظر نشتی صحابه په یره کې شو چې دی جهنم ته ځل شو دا نعمتونه مبارکه سوچ شروع کو جنت کې کوم نعمتونه چې دي ته بسنګ رسو به وی چې غطوا رؤوسهم په سرونه پټ کړو ولهم خنين او د جړه د आवाज راتو سره دی حدیث کې دا خبره ده چې ډېر فائدې به کې غټه فائدې به کې ده چې یره فکر ده منګلا د جنت هغه نعمتونه په کوشش او د جهنم نه یره او د غیر ځان لري کول دی حدیث کې دا فائدم ده چې مؤمن خان ډېر نه د بجون کې جړه ډېرې دې کې دا فائدم ده چې جنت او جهنم وشتي ګره د دې مخلوق نه چې الله به ورسته پیدا کوي بلکې دا وشتي ځکه رسول الله ما ولیدو رسول الله دې شی ولیدو چې هغه شتي